د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند شکایتونو ته د رسیدنې ټاکل شوي پلاوي د جوزجان ولایت له والي او نورو مسؤلینو سره لیدنه وکړه. یاد پلاوي د جوزجان ولایت په مقام کې له سیمه ییزو مسؤلینو سره ولیدل. د دغه کمیټې مشر جان آغا له ښاغلي شفق سره د خپل سفر موخه شریکه کړه او له نوموړي وغوښتل چې د هیوادوالو د ستونزو د حل په موخه له ټاکل شوي پلاوي سره هر ورځ همکاري ترسره کړي ترڅو هیوادوالو ته خپل حق ورکړل شي. دغه راز د یاد وزارت د علمي بورډ غړي مولوي سراج الدین سجاد وویل چې د شکایتونو اوریدلو کمیټه په دې موخه جوړه شوې ترڅو د هیوادوالو ستونزې او شکایتونه چې له مسؤلینو څخه لري په شفاف او سریع ډول حل کړي. امیر المؤمنین حفظه الله به خاطر ایجاد کرد که حقوق مردم تلف نشود. خدا نخواسته یک مجاهد که او ادنا است یا اعلا مجاهد است به نام قدرت، به نام منصب، به نام این و آن بالای کسی ظلم نکنه. نو به این خاطر این اداره سمع شکایات ایجاد شد. د دغه کمیټې غړي مولوي ذاکر الله فاروقي زیاته کړه چې راغلی اسلامي نظام د ولس په همکارۍ او سرښندنو رامنځته شوی چې په سختو شرایطو کې به د مجاهدینو تر خوا ولاړ وو او مرسته به یې ورسره کوله. نو اوس یې وخت دی چې د دغه ولس قدر وشي او چاته اجازه ورنه کړل شي چې په ولسونو ظلم وکړي. چونکه به نظامگاه ملت birgemizgeydi. Allah'ın fazlımından bizler bu nizamda kolga getirdi. Bu bir katta ne'mat. Bu ne'matni shukrini bizlar bilsak, Xudo naqolsa kufroni ne'mat qilmasak, ki sababi zavoli shu ne'mat bizlardan bo'lsa. Bugun millat qobili tarahhum, qobili shafqat. Chunki millat bizlarning qo'limizga shona bashona to'xtadi. Millatda hamkorlik bilan bayoriy Xudovand bu nizomni bizda qo'lga keltirdi. د جوزجان والي قاری ګل حیدر شفق ورغلي پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هر از مرستې ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې دا د هر مسؤل دنده ده ترڅو د ولس آواز واوري او یوازې پرې نږدي. کوشش بکنیم چنان که مولوی صاحب محترم فرمود واقعا در 20 سال زیاد کم این ملت مسلمان، این ملت شریف افغانستان همراه ما بسیار زحمت و تکلیف و رنج مشکلات دیدن و سرشان آمدن. این وظیفه اینا هم بود. یک طرف یک نوجوان در میدان سنگر در مقابل اشغالگرا جهاد میکرد، جان خود فدا میکرد، جان خود زخمی میکرد، در بندیخانه میرفت، یعنی جانش به فدای اسلام فدایی کرده بود. این ملت همین وظیفهشان بود. این مجاهد از دور جای نامده بود. این مجاهد هم از بچه همین ملت بود، برادر همین ملت بود. یعنی این همگی وظیفه ما و شما بود. بعد این فرایض، این واجبات در همان دور ادا میکردیم. الحمدلله و ادا شده. د یادونې وړ ده چې دغه پلاوی به په جوزجان ولایت کې د یوې اونۍ لپاره پاتې شي ترڅو د هیوادوالو ستونزې په شفافه او چټکه توګه حل کړي.